ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په اوسنی وضعیت کې د امنیتي ځواکونو بیا انسجام تر لاس لاندې دی. جدي اقدامات کیږي او د لا نورې بې ثباتۍ مخنیوی به وشي. هغه نن د هیواد د روان وضعیت په اړه ملت ته پیغام وړاندې کړ. ولسمشر غنی وویل د یو تاریخي رسالت لپاره هڅه کوي ترڅو تحمیلي جګړه نور د خلکو د وژنې لامل نشي. هغه همدارا زیاته کړه چې د حالاتو په اړه په هیواد کې دننه او نړیوالو شریکانو سره مشورې روانې دي او ډیر به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت‌های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما آغاز کردم. ملت ته د ولسمشر غنی پیغام په داسې مهال خپور شو چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او له ځینو سیمو څخه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد د حساسو حالاتو پر مهال د ولسمشر غنی پیغام او ملت ته ډاډ ورکول مهم ګڼي او وایي د تاوتریخوالي د ختمېدا په تړاو د ولسمشر له لوري د مشورو د دوام خبره هیله بښونکې ده. دوی وایي د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ولسمشر غنی هڅې د ستایلو دي او ولسونه هم باید د روان تهاجم پر وړاندې یووالی غوره کړي. ولس ته د ولسمشر وینا هیله بښونکې ولسمشر زیاته کړه چې په خپل ټول زور او قوت له جمهوریت دفاع کوو، د خلکو د عزت او ناموس ساتنه به کوو. همدغه راز ولسمشر زیاته کړله چې بېرته به منسجم کیږو او هېچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خلکو سره ظلم او زیاتۍ وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د ولسمشر غني د وینا او ملت ته د پیغام په اړه لیکنې کړي او لیکلي دي چې ښکاري ولسمشر د ولس او هیواد د خوندي کولو په موخه په هر مناسب او ممکن غوراوی کار وکړي. دوی د ولسمشر غني خبرې مثبتې ګڼي او د جنګ د درولو د مخنیوي لپاره یې د هغه د هڅو مننه کوي.